السلام علیکم، ستړي مشئ. زه ایاز صافی یم. کرونا جدي ونیسئ او خدای وکړي چې روژه مو هم ښه تېرېږي. لکه څنګه مې چې تاسو سره مخکې شریکه کړې وه چې دا ویډیو تاسو کولی شئ دا حرکتونه خپل فامیل سره، ماشومانو سره، په کور کې ټولو غړو سره، لویانو سره هم وکئ. نو په دې ویډیو کې زه بعضې داسې حرکتونه تاسو ته ښیم چې تاسو ټول فامیل سره کولی شئ تر څو یو ښه روغتیا ولرئ. ضرور ده چې د کرونا د جدي ونیسو او په کارانتین وخت کې دا هم ضرور ده چې زموږ ناسته کمه شي، خواړه هم راکم شي او فزیکي فعالیت مو ډېر شي تر څو یو سالمه روغتیا ولرو. نو په دې حرکات کې موږ تاسو کولی شو چې داسې شروع وکړو. اول د په نرمش کوو او نرمش ډېر ضرور دی. نو خپې خپل لږ ازادوو، صحیح ده، چې څومره موږ کولی شو چې ازاد کړو. چپ لاس راخلو، کوشش کوو ښي خپې سره یې ولګوو او ښي لاس د چپ خپې سره په داسې ډول باندې ډېر په آرام او په نرمش باندې داسې دا حرکات مو چې کله وکړو تاسو به وګورئ چې ستاسو په ملا کې، په خپو کې لاندې او پاس لاسونو کې به مو عضلات سټرچ شي او تاسو به یو احساس ورسره وکړئ. دا هم چې کله وکړو بیا کولی شو چې موږ تاسو ځای په ځای باندې بیا ودرېږو، لاسونه داسې جوړه ونیسو او کوشش وکړو چې ملا یو طرف ته او بل طرف ته داسې تاو وکړو. که تاسو وګورئ زما ملا ته ځای په ځای باندې تاویږي، صحیح ده. دا پاس عضلات زموږ سټرچ کوي یا غځېدونکی یې. دریم نرمش مو دا دی چې موږ کولی شو ځای په ځای باندې ودرېږو او چې کله ودرېږو کوشش کوو چې زنګون مو قات نه کړو داسې، دا بیا ښه نه دی. ځای په ځای ودرېږو او کوشش کوو چې په قلار سره موږ ځان مخې ته واچوو، ډېر په آرام سره چې خوب نه شو، لکه داسې صحیح شو. کوشش کوو چې ځمکې ته ځان ورسوو، ملا سیده نیسو، خېټه دننه نیسو. کوشش کوو چې ځمکې ته ځان ورسوو. کله چې ځمکې ته ورسېدلو بیا کوشش کوو په لاسونو باندې مزل وکړو، لکه د یو سینه کشي پوزیشن ته چې راشو. بیا کولی شو چې بېرته موږ سیده شاته راشو. دا بیا تاسو ته ښیم. ګورئ، تاسو وګورئ لاسونه مې سیده، خپې مې سیده، ځمکې ته ځم او بیا په قلار سره راوچتېږم. نو موږ کولی شو چې دغې خپو کې کوم عضلات چې دي دې ته سټرچ ورکړو او په دغې ځای کې احساس وشي. دا هم چې کله وکړو بیا کولی شو چې ځای په ځای باندې موږ ودرېږو او یو خپه شاته کړو او کښېنو، مثال داسې، صحیح ده. تاسو وګورئ ځای په ځای ولاړ یم، دا خپه شاته کوم او خپل حرکت ته دوام ورکوم. دا حرکات مو چې کله وکړو دا به هم تاسو په خپو کې بیا کولی شو چې موږ ځای په ځای باندې قدم ووهو. دې حرکتونه باید ضرور ده چې لږ قدم ته دوام ورکړو، صحیح ده. په ډېر آرامه او استا توګه باندې قدم ورکوو. دا حرکتونه چې کله وکړل دا 15 حرکتونه، صحیح ده. په دې ویډیو کې داسې نور حرکتونه شته دی چې خصوصا لویانو لپاره، ماشومانو یا هغې خلکو لپاره چې حرکتونه یې مخکې نه کړي یا فزیکي فعالیت یې مخکې نه کړی، او خصوصا زنانو لپاره چې هغې کولی شي چې دې حرکتونو ته دوام ورکړي. نو که تاسو وګورئ هغه حرکتونه چې ما په نرمش کې وکړل، همغه حرکتونه زه ثقیله کولی شم، لږ سختولی شم تر څو زما تنفس او د زړه حرکات ورسره جدي شي. نو تاسو کولی شئ چې همغې حرکتونه څنګه سختولی شئ. کوشش وکړئ چې هر حرکت 15 دقیقې یا 6 دقیقې یا 4 دقیقې د 30 ثانیو لپاره وکړئ. راځو اولني حرکت ته. لاسونه مې دا، صحیح ده، لاسونه خپل یو لاس خپې نه بل خپې نه، ګورئ تاسو وګورئ، صحیح ده، په ارامه توګه زه کوم، صحیح شو. دا هم کوو. د دې نه بعد په دې پوزیشن کې، صحیح ده، موږ کولی شو چې دې سره جب هم ووهو، خو ډېر په پسته باندې.
دا حرکات مو چې کله وکړو 10 ثانیو لپاره موږ کولی شو چې خپل بل حرکت وکړو مخې ته لاړ شو صحیح ده په قلار باندې تاسو ګورئ دا حرکات چې تاسو څومره کوئ هغومره ستاسو د خپې عضلې واضحېږي او تاسو ته اسانه کېږي بیا کولی شئ چې اسانه شي دا ټول هم کوئ خپې او بیا یې هم وکړئ کوشش کړئ دا یو 10 دفعې وکړئ صحیح شو دا حرکات مو چې وکړو تاسو کولی شئ چې دې حرکات ته لکه دوام ورکړئ صحیح ده نو کوشش وکړئ تام چې وکړو ځای په ځای مخکې قدم وخو اوس لږ تیزه باندې منډه واخلی شو تنفس اخیستل مو د یاد نه ونځي ها دا حرکت هم چې وکړو موږ کولی شو چې سینه کشي وکړو سینه کشي په څو ډوله ده دا سینه کشي داسې سینه کشي تاسو ته ښیم چې ماشومان هم کولی شي لویان هم په کور کې کولی شي هغه خلک چې مخکې نه کړي او خصوصا زنانه هم کولی شي د سینه کشي نوم چې دی هم لکه لیډیز پریس اپس ورته ویل کېږي یا د زنانو سینه کشي ورته ویل کېږي نو تاسو هم د دې نه استفاده اخلئ نارمل که څوک سینه کشي کولی شي هغه به په دې پوزیشن کې شي او خپل سینه کشي به وکړي صحیح ده سینه به ځمکې ته راښکته کړي خو که تاسو مخکې نه یې کړي نو تاسو کولی شئ خپل زنګونونه په ځمکه کېږدئ خپو باندې په ګوتو او داسې سینه کشي وکړئ لاسونه مو واس کړئ صحیح ده ډېر په ارام سره خپل ملا او ځیګر لاندې ځمکې ته راښکته کړئ او بېرته یې اوچت کړئ صحیح شو او که څوک یې کولی شي نو هغه کولی شي چې مثال په دې توګه باندې وکړي نو دا حرکات مو چې کله وکړو 10 دفعې 20 دفعې څونه چې کولی شي بیا کولی شو چې خېټه باندې کار وکړو صحیح ده په خېټه باندې کار هم ډېر اسان دی ځای په ځای سمولو لکه سایکل چلو صحیح ده او وګوره لاسونه سیټ کې دلته هم اچولی شئ ها دا حرکات مو چې وکړو تاسو کولی هم شئ چې داسې هم وکړئ لږ سر راوچت کړئ لږ خپې څنګل مو د زنګون سره ولګوئ ها بیا په قلار باندې راوچت شئ او دا حرکتونه بیا تکرار کړئ نو زه تاسو ته ټول دا حرکتونه یو دفعه بیا په ګډه باندې ښیم تر څو تاسو وکولی شئ چې دا حرکتونه په خپل کور کې لکه په دوامدار توګه وکړئ ماشومان خصوصا د حرکتونو سره ډېره مینه لري په ښوونځیو کې په کلبونو کې نو ډېر ضرور دی چې خپلو بچو سره یو ځای وکړئ ښه راځم اولني حرکت ته مې لږې ثقیله کومه هم صحیح ده ډېر په اسانه باندې یو لاس اوچت یو ټیټ صحیح شو دا مې وکړو صحیح ده بیا راځم دې حرکت ته مې بیا راځم درېیم حرکت ته مې په قلاره باندې صحیح ده کولی شئ چې سینه کشي پکې هم وکړئ صحیح ده ښه دا حرکات مو چې وکړو صحیح ده بل حرکات مې ځای په ځای خپه شاته ځای په ځای خپه شاته ځای په ځای صحیح ده ډېر په اسانه باندې ستاسو په خپو ملا ټول ځایونو باندې کار کوي پنځم مې حرکت ته اوس تیزه منډه مو وهلی شو په قلاره یې مو وهلی شو صحیح ده ها دا حرکت مو چې وکړو سینه کشي ته راځو صحیح ده ګوره زنګون هم په ځمکه خپې په ځمکه اسانه باندې لاسونه چې څونه ماتولی شئ هغومره فایدهمند دی او چې څوک یې که صحیح والا کولی شي داسې کولی شي صحیح ده د خېټې حرکات کوو
کوشش کوو لکه سایکل چې څوک چلوي صحیح ده ډېر یو ښه حرکات دی خېټه باندې زور راولي سوزش راځي خپو باندې راځي خیر دی په قلاره یې وکړئ بیا که سپیله کوئ شاته سټ کې لاس واچوئ په قلاره یو ځل ښي زنګون چې راوچت کړئ چپ سنګل سره یې ولګوئ لکه داسې ښه دا حرکتونه تاسو کور کې د 10 دقیقو 15 دقیقو یا نیم ساعت دپاره کولی شئ د ټول فامیل سره یا تنها تر څو تاسو یو سالمه روغتیا ولرئ انیور اکټیو پاڼه هم در سره خوښه کوي د نورو ملګرو دوستانو سره هم شریکه کوي تر څو زموږ هیوادوال ترې نه برخمن شي او د دې ویډیوګانو نه ګټه واخلي تر بیا مو په خدای سپارم